کلی کې یوه چرګه اوسېده. دغې چرګې 3 بچي درلودل. 2 چوړګوړو به هر وخت د مور خبره منله. هیڅکله به د مور له څنګه لرې نه تلل. خو دریم یې بیا داسې نه و. د مور خبرو ته به یې غوږ نه نیوه. هر کله به له موره لرې ګرځېده. تاسو دواړو ته وایم یو ځای په خوړو پسې وګرځئ، او تا ته وایم شوخ چوړګوړیه ته هم لرې لاړ نه شې. سمه ده مورې. دوی همداسې په شنه ځای کې خوراک کاوه. کرا کرا وړاندې روان و. هلته یې مور جوار ولیدل. غوږ شئ بچیانو، دغه ځای کې ډېر جوار پراته دي، هېڅکله یې ونه خورئ چې په ستوني کې مو بندېږي. آفرین زما ګرانو بچیانو. خو بیا هم هغه د مور خبره ونه منله او کرا کرا د جوارو خواته ورغی. مور خو مې اوس نه ویني، اوس به یا څو دانې جوار په مزه مزه وخورم. چرګوړې د جوارو په خوړلو کرا کرا پیل وکړ. همداسې وشول. د جوارو دانه یې په ستوني کې بنده شوه. وایي ولې دې دا جوار وخوړل؟ ما خو یې له خطر نه خبر کړی وې. صبر وکړه چې زه اوبه درته راوړم چې وڅښې. په صبر. مور یې په منډه د کوچني حوض په خوا روانه شوه. ای د اوبو حوضه، خیر دې لږ اوبه راکړه چې د زوی په ستوني کې مې د جوارو دانه بنده شوې ده. خیر دې زارۍ به درته وکړم. ولې نه؟ خو ته یو ګیلاس راوړه، زه به اوبه درکړم. د دغه کلي یوې زړې ښځې ته ورشه او له هغې نه وغواړه چې یو ګیلاس درته جوړ کړي. زه نو ته لاړه شه، زه همدلته درته ماتله یم. ښه سمه ده، اوس به یې په منډه راوړم. چرګه په منډه هغې زړې ښځې ته ورغله. هغه د ونې لاندې ناسته وه. خیر دی، ما ته یو پیاله جوړه کړه، ثواب به دې وشي. چرګې زړې ښځې ته ټوله کیسه وکړه. ما ته د کیلې یوه پاڼه راوړه چې پیاله ترې جوړه کړم، خو مخکې له هغې ما ناستنه ورکه شوې، هغه راته پیدا کړه. چرګه په همغه ځای کې په ستنې پسې ګرځېده. بیا یې منډه واخیسته تر څو د کیلې پاڼه راوړي. ای د کیلې ونې، خیر دی ما ته یو پاڼه راکړه چې حوض ته یوسم او هغه اوبه پکې راوړمه. زما زوی د جوارو دانه خوړلې ده او هغه یې په ستوني کې بنده ده. چرګې د کیلې ونې ته ټوله کیسه وکړه. دا خو ډېر درته خفه شوم. زه به پاڼه درکړم، خو له هغې مخکې به دهقان ته ورځې او ورته وایې به چې زما نه څو شاخونه یا څانګې ووهي. دروند بار زه بیخي وړلی نه شم. وایي ولې نه، همداسې به وکړم. هماغه و چې چرګې منډه واخیسته او باغوان ته یې ځان ورساوه. اوهو چرګې، څه خبره ده؟ ولې داسې ورختئ؟ زه راغلم چې تا ووینم او له یوې خبرې دې خبر کړم. وایه څه خبره دې راوړې؟ زما زوی د جوارو دانه خوړلې ده او هغه یې په ستوني کې بنده ده. خیر دی د کیلې ونې اضافي څانګه پرې کړه، هغه به ما ته پاڼه راکړي چې اوبه پکې یوسمه. هله زر کوه. زه به مرسته در سره وکړم، خو ته باید د 6 ورځو هګۍ ما ته راکړې. وایم بیخي سمه ده، خیر دی لږ زر کوه. خیر دی. دهقان لاړه او د کیلې د ونې شاخونه یې په تبر ووهل. ډېر ارامه شوم. واخله دغه پاڼه در سره واخله یېسه. تاسو دواړو نه مننه، خیر ویسې. چرګې په منډه هغه پاڼه زړې ښځې ته وروړه. زړې ښځې هغه پاڼه واخیسته او یوه ښکلې پیاله یې ورته جوړه کړه. خیر ویسې چې پیاله دې راته جوړه کړه. چرګې پیاله ورسره واخیسته او په منډه د اوبو حوض ته لاړه. حوض په منډه پیاله له اوبو ورته ډکه کړه. چرګې له اوبو ډکه پیاله خپل بچي ته وروړه. بچي هغه اوبه وڅښلې او ښه شو. وا بچې، ما درته ویلي نه و چې دغه جوار مه خوره. مورې ډېره بښنه غواړم، ما ستا خبرې ته غوږ نه و نیولی، په دې حال شوم. وروسته تر دې چې هره خبره راته کوې زه به یې په سر سترګو منم. مور هر وخت د بچیانو په ګټه خبرې کوي. د مشرانو خبرې منل انسان له لوی جنجال نه ساتي.